حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر صابر انسان او زمونږ امام دی او ډېر لوی شخصیت او ډېر لوی بزرگ او د زمانې ولی او مالدار شخصیت. په خپله زمانه کې د قرآن او د سنت نه 12.5 لکه مسلې رېستې دي. 12.5 لکه مسلې دا عقل لري چې دا څونه شی دی. صابر او ډېر دی. یو سړی ولا راغی د نکاح تقریر وکړ. د نکاح تقریر مليان کوي. یو سړی ولا راغی د کور ته دننه کېده. وی مولوي صاحب لږ ودرېږه. ودرېد ورته. وی ما اورېدلي چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه ده. وی یو. او دا مې اورېدلي چې د مور د عدت هم پوره شوی دی. وی یو. یاره وی اورېدلي مې چې دا مور د ډېره ښکلې ده ښایسته ده نو ما تېره په نکاح که. اوس یو دومره لوی بزرګ او عالم ته دا خبره څونه سپکه ده که نه؟ څومره سپکه خبره ده چې ما ته مور بوډۍ ښه ده. امام ابو حنیفه ده او 81 کالو دی نو مور به یې د څونه عمر 100 نه به اورېدلي. او بیا دا چې مور دې ښکلې ده او ما تېره په نکاح که ما غوندې بل سړی وي چې دا مازدیګر مې پرې والې وي چې ښه ما مور پورې ټوکې کې ته به د خپل مور چاته په نکاح کې ستا مور کونډه نه په نکاح به کې. اوهو امام صاحب څه وایي الحمدلله چې زما د مور رشته راله. اوهو د کډېرې جینکې په کور زړې شو رشتې نشته. الحمدلله خو دړمن شو سخت دړمن شو خو بیا څه وایي الحمدلله زما د مور رشته راله. خو بچې خفه کېږه ما دا خو چونکې زما مسله نه ده زما د مور مسله ده نو زه به هغې سره صلاح وکړم. که هغه تا سره نکاح ته تیارېږي ډېره ښه ده زه پرې د خدای حمد بیم او که نه تیارېږي نو زما مسله نه ده خو د هغې مسله ده. وایي زه ښه دلته ولاړ یم شابه تپوس دې وکړه خو چې امام صاحب قدم واغېش په هغه دړ راغې لاندې پرېوت او مقه دې تسود. من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب. د خدای د ولی بدل الله الی ته به خفه کې بدل به الله اخلي. ولی رسول الله مبارک فرمایي من عاد لي ولیا فقد آذنته. زما دوستان مه خفه کوئ. زما دوست چې څوک خفه کوي ما له خفګان راځي که نه راځي؟ ستا دوست چې څوک خفه کوي تا له خفګان راځي که نه راځي؟ نو د خدای دوست چې څوک خفه کوي الله له خفګان راځي که نه راځي؟ نو امام صاحب ته چې ووې وی دا سړی ولې مړ شو؟ وی الله په ما خفه شو نو مړ یې که زما خو په هغه حال کې امام ابو حنیفه د خدای حمد ده. حمد د خدای صفت شکر. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله حضرت اسماعیل علیه السلام راوسته او د بیت الله په خوا کې پرېښود تر د مور نه نو دې تلال شام ته او په دشت و بیابان کې خپله بیبي حضرت هاجره او خپل ماشوم د تیرودو بچې حضرت اسماعیل پرېښود او لږې غوندې اوبې ورته پرېښودې په مشکیزه کې او لږ غوندې ستوان او څه خوراک مراک یې ورته کېښوده او ابراهیم علیه السلام ته روان شو. دا بیبي ورپسې شوه خو پوه وه چې دلته خو په میلیونو انسان نشته او دا اوبه به سبا خلاصې شي او دا خوراک به سبا ختم شي نو زه به څه کوم؟ او دا په ما درنده راغی زمرې را باندې راغی غله رالل انسانان رالل دا به څه کېږي خدایه؟ دې دشت و بیابان چې په میلیونو انسان نشته او که دا باران شو نو زه به څه کوم؟ دلته خو څمکه نشته چې ورننه وځم. مار شته لړم شته اوچ میدان تولې سره څوکم د شپې څه کم دی وده شم بړستن نشته ګلی شوه زه به په څه کې ځان پټوم؟ ابراهیم علیه السلام ته د الله حکم روان شو. بیبي هاجره ورپسې پاڅېده او ورته یې سړیه الی من تترکونه چاته م پرېږدې؟ الله مونږ چاته پرېږدې؟ و ابراهیم علیه السلام ډېر صابر او پاړه ډېر زیات نرم و. الله وی ان ابراهیم لأواه حلیم ډېر صابر او حلیم صابره عقلمند تم وی او اواه هر وخت به الله ته زاري کوله آه به کوله او جړل به چې روان دي دا ورپسې ده. الله یې تاسو بوځي دا باب المروه چې کوم دی راځي دې طرف ته روانه ده روان دي نو دا ښځه ورته بیا وی ای ابراهیمه تا ته ویم که نه لږ مخ راواړوه الی من تترکونه چاته مه پرېږدې. دې غږ نه کوي که کوي خو جړا ورځي که شاته ګوري خو بچي ته کم ځای کتی شي او دغه یو نیازبین بچی دی بل شته هم نه. حضرت اسحاق علیه السلام لا نه دی پیدا شوی. الله بیا ورپسې لاړه چې لاړه ورته بیا وایي ابراهیمه ما ته وګوره که نه غږ نه کوي غریب. اخره کې دې د لمن نه کلک راونیوه چېرته ځي مونږ چاته پرېږدی دې دشت کې وادن غیر ذي زرع چې پکې قابل کاش بوټ هېڅ نشته چاته مه پرېږدی. ښځه پوه شوه چې دی خو خبرې نه کوي خاوند پته لګي سړي ته وی الله امرک بهذا دا درته خدای ویلی دی پوه شوه. ابراهیم علیه السلام دقسې سر وړقه ښځې فورا لمن پرېښوده
اذن لا یضیعنا چې الله ویلی دی نو الله ممل دی مونږ به نه ضایع کوي ایمان نه به مو ضایع کوي زپه مخه دی ښه نو ابراهیم علیه السلام چې التلال نو الله تعالی سوچت که ګیله نه کوي مونږ خلق خو چې معمولی ډوډۍ کمه شي د خدای نه ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې معمولی د ځان نه ګډ مالدار ووینو نو پس بیا مونږ ګیلې شروع کړو مونږ خلق خو چې لږ د ځان نه غوره ووینو او دا مونږ پکې څه کیو بیا مونږ ګیلې شروع کړو یو سړی جومات نه ووت او پرش او سپلی وشلېده چې وشلېده دا پونده دی نور سره ولګېدله اوهو خدایه زه د جومات نه کوز شم مونځ دله کوم او زما دا حال دی بل موټر کې ګرځي زما دا حل دی خپه مې وسودېده چې وکتل یو سړی د جومات ته را روان دی او د هغه غریب سپلی نشته شل دی په توخېدو را روان دی په توخېدو چې په توخېدو څنګه را روان دی وی الله زما توبه الله توبه زما خو پوټې خپل نور سره ولګېده د پرچ سره او چغې مې جوړې کړې خدای چې د خوار د کم ځای نه جومات ته را روان دی په توخېدو الله لا او پروا هم نشته معافي غواړم حضور پاک فرمائی نسخه د تخیم نسخه د ټینشن او د پریشانې نسخه د تخیم خلک دې کې پریشانې کې پراته دي د بل موټر ته ګوري خفه کېږي د بل مال ته ګوري خفه کېږي د بل بنگلې ته ګوري خفه کېږي د بل کارخانې ته ګوري خفه کېږي د بل جایداد ته ګوري خفه کېږي د رسول الله مبارک په نسخه عمل وکړ څه ټیک اسه فرمایي وی په دنیا کې د ځان نه لاندې ته وګوره او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره چې دا د چا کور نشته هغه ته وګوره اوهو ما خو بیا یو دوه مرلې کور شته د کری کور کې اوسېږي هغې ته وګوره چې د بل د کری وس نه کېږي نو بچي او ښځه پردي خدمتونه کوي او همسایه په شکل کور کې اوسېږي هغه ته وګوره ستا موټر نشته موټر سایکل شته شکر دی هغه ته وګوره هغه بل پیاده روان دی د موټر سایکل وسې نه رسي د سایکل وسې نه رسي ستا دوه سترګې شته د هغه بل یوه ده هغه ته وګوره ستا یوه ده هغه نابینا ته وګوره هغه نابینا دی دې ته وګورې سترګې نشته خو لاسونه روغ دي پرتوغاښتان له تړلی شمه هغه روغ ته وګوره شل ته دې وګوري او مړه چې هر څه نه پوره شي که نه هر څه نه پوره شي نو چا ته به ګورو کافر ته به ګورو شکر دی خدای ایمان دې را کړی دی شکر دی خدای دې نه لوی نعمت شته ما ته بیګا یو ملګري د جرمني نه ټلیفون وکړو بیګا د عمر زو هلک دی د جرمني نه ما ته ټلیفون وکړو د جرمني نه او ممکن د ما ته وایي چې ستا د نیټ بیانونه پاس د هرې جمعې په انټرنیټ مونږ له راځي او مونږ یې اورو د هرې جمعې بیان نو ممکن ده چې دا بیان به هغه واومري کیدای شي په الفاظو کې ما نه زیاتې کمې راشي خو ځکه د ټلیفون خبره وکله ما نه خبره هېرېږي دا عمر زو هلک دی زما د بچي د سکول ملګری پاتې شوی عامر یې نوم دی بیګیا راته په ټلیفون خبره وکړه وایي مونږ په جرمني کې په یو یونیورسټۍ کې سبق وایو په لاره تېرېږو کله کله په سیکل یو بوډۍ ښځه وه هلته کې دا خو ما ته پته د هغه زه خپله درته وسوم هلته کې دا بوډاګان چي که نه دا چې کم سړی بوډا شي یا ښځه بوډۍ شي نو بچي خو ته والودي بچي خو بیا د ښځو شي نه هغه مور و پلار دپاره حکومت بعضې کوټې موټې جوړې کړي چې ته بعضې ځایونو کې نو هلته کې هغه مور و پلار یې په کوټو کې دیری حکومت والا څه پیتي میتي ورکوي او دا بچی په کال کې یو ورځ مدر ډی ورته وایي په هغه ورځ باندې دا بچی ولا چې تا خط ولیږي چې دا به خط ولا ولیږي یا څه معمولي پارسل ورته داسې پنځه شپږ ګولۍ ورته چینګمان ولیږي بس وي دا زمونږ د مور پلار حق نو نه مور پیژني نه پلار پیژني دا ما ته پته ده داسې حالات هم په امریکا او په برطانیه کې شته داسې حالات چې ښځه خاوند په یو ښار کې اوسي مور او بچی په یو ښار کې اوسېږي یو ښار یو شهر کې مور او بچی او د دې مور او د بچی شل کال یو بل سره ملاقات نه کېږي بچی د ښځې دی بچی د عیش و عشرت دی اسلام خو مونږ له زما قسم په خدای ډېر لوی برکت راکړ الله په خپل بنده ډېر مهربانه نو دغه بوډۍ ښځې سره به مونږ کله څه شی واغېسته زمونږ تعلق ورسره جوړ تعلق ما سره کور والا هم دی هلته نو مونږ یو ځل کور ته ورسره لاړو د هغې پوټینۍ غوندې کوره کې چې لاړو او بوډۍ سره تعلق جوړ شو اخره کې هغه عیسایانه وه مونږ ورله د ایمان دعوت ورکړو مسلمانه شه هغې وایي څنګه مسلمانه شم زما خو پلار مور رونه بچي ټول عیسایان دي او اسلام خو ډېر ګران مذهب دی نه ته مسلمانه شه هغه اسلام صفت هم ورته وکړو خدای د هغې له نرم کړ مونږ ووایي ورته چې ته عیسی علیه السلام منې مونږ یې منو ته ورته د خدای زوی وی مونږ ورته پیغمبر وایي او که مونږ عیسی علیه السلام په حیث د پیغمبر ونه منو خو بیا مونږ هم کافران یو
مونږ عیسی علیه السلام پیغمبر منو، خدای له نه بچی شته نه ښځه شته، او دغه رنګې رسول الله مبارک خیري پیغمبر منو، د هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي. دا زمونږ عقیده ده. وی ښځې ته نصیحت وکړه، بوډۍ ته وی خدای د هغې له نرم کړه. ښځې وی به ډېره ښه زه مسلمانېږم، خو دا مسلماني خو ډېره ګرانه ده. نو مونږ ورته رضانه ووې چې یاره مسلماني ګرانه نه ده، بوډا له پکې ډېره اسانتیا ده، او ته خو بوډۍ یې. خیر ښځې ته مونږ نصیحت دعوت ورکړه، الله ښځه مسلمانه کړه. چې بوډۍ مسلمانه شوه مونږ ورته کلمه ووې، مونږ ورته کلمه، نو ما ورته لا په ټلیفون مې د کلمې په مقصد هم پې کړه، یوه خو هم پوره پې کړه کلمې شهادت یې وی ښه مزېداره. بیا مونږ چل خو نه ورته زما ښځې وله اودس وکړ، په مانځ یې ودروله. بیا وی چې ډېر پاسه به زه څه کومه، مونږ ورته وی چې که خیر مونږ بل ځل چوټي شي راځو نو تاله به په جرمني کې د قرآن شریف ترجمه راوړو، جرمني ژبه کې، ځکه هغې له بغیر د جرمنۍ ژبې نه بله څه نه ورتل. ته به هغه ګورې ټرانسلیشن دی، ترجمه به ګورې. خیر دا مسلمانه شوه، کلمې ووې، اودس هم وله وکړو او مونږ ترې روان شو. وی چې بل هفته کې مونږ رالو د بوډۍ معلومات هم اخېستل. وی خلکو چې بوډۍ خو مړه شوې ده. بوډۍ کله مړه ده؟ وی تېر اتوار بچي وله رالل او بچي ورسره ناست و ساعت یې لاړه، او موږ هم ورسره په دغه اتوار میلو شوي یو. زموږ د دعوت نه او د هغې د کلمې ویلو د ایمان نه یو 4-5 ګنټې پس غریبه مړه شوې ده. الله ما وی ګوره رسول الله مبارک فرمایي چې ډېر کله ته یو انسان او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله ای. څومره؟ یو لیش. الله به د جنت او د انسان الله به داسې کار ته واخلي چې د جنت په ځای به دوزخ ته لاړ شي، او ډېر کله یو انسان دی د هغه د دوزخ په منځ کې به یو لیش مزلي، داسې کار به وشي چې د دوزخ نه به بچ شي او جنت ته به لاړ شي. نو ما ته هغې لږ هغه چې بنیادي خبره کوله، وی ښځې صرف ما ته او زما ښځې ته او هغې ته پته وه چې زه مسلمان یم، بل چا ته پته نه وه. مونږ خو یې مونږ له هفته پس راځو خدمت پکو، اخو غریبه 3-4 ګنټې پس مړه شوه. نو مې بیا نو هغه خو هلته کې نور کله به مړي د عیسایانو خښول، اوس هلته نه شي خښولی ځکه چې خښئ نو قبر ولا د حکومت نه په بیه لي. څوک د 20 کالو قبر والی په کرې ځای د قبر، څوک د 100 کالو والی، هغه بلا پیسې دي نو سې سوځئ. نو یا ښځه ممکن د هغوی سوځولې ده او غیرې کله دریاب ته یا بوټي موټي ته یا به چېته خښې کړي، مونږ یې جنازې سره سور کړو. مې جنازه بس پرېږده، بس خدای له رسېدلې ده. زما وروڼو زه پې خوشحاله شم او ممکن ده تاسو به هم پې خوشحاله شئ. نو یو انسان چې کافر خدای بچ کې او مؤمن شي نو مونږ پې خوشحالېږو که نه. مونږ له رب کله ایمان را کړی دی، په دې به مونږ نه خوشحالېږو؟ دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. مونږ یې د مسلمان مور او پلار نه پیدا کړي، د کافر مور او پلار نه یو پیدا. که مونږ د کافر مور او پلار نه پیدا وې مونږ به نن دا کلمه شهادت نه وې، مونږ به د خپل لوی رب دا لفظ دا نوم الله په دې ژبه نه وې، مونږ به د ښکلي پیغمبر نوم په دې ژبه نه اخېسته. دا چې مونږ د ښکلي پیغمبر نوم په ژبه الو درود پې وایو، درود شریف، او دا د الله ذکر کوو، دا کلمه وایو. قسم په الله دا د خدای مهرباني ده. څومره خواري مونږ سره مور او پلار په دې کې کړې ده، څومره خواري، څومره خواري. راته به الله للو للو وي چې د کولو به څه به وي؟ د الله نوم الله وایا. کافر ته دا څوک وایي؟ کافر خپل بچي ته وایي ساري، تھینک یو، دا زده کا، ساري دا زده کا. مونږ ته به څه وایي؟ الله زده کا، بسم الله زده کا. دا د خدای فضل او کرم. په ښه او بد کې به د الله شکر ادا کې، د ځان نه لاندې ته به ګورې، د ځان نه پورته به نه ګورې، د خدای شکر به ادا کې. او په دین کې د ځان نه پورته ته وګوره. په دین کې مونږ د ځان نه لاندې ته ګورو، په دنیا کې بره ته ګورو، نو ټینشن جوړ دی. په دنیا کې لاندې وګوره، د خدای نعمت قدر بدله درشي، او په دین کې بره ته وګوره. مونږ دین کې لاندې ته وګورو. یا لکه مونځ کوه که نه، یا ماله پرون دی یو مونځ وکړه نو تا خو یو هم نه دی کړی که نه. او که ښځې ته وی مونځ وکړه، ما وکړه ماښام، نه که نه ماسخوتن هم وکړه، خور خو د یو هم نه دی کړی، ما خو یو هم وکړه که نه. لاندې ته ګوري، لاندې ته. نو په دین کې چا ته ګوره؟ بره ته. نو هغه چې څه کوي هغسې وکړه. دا د الله پاک د رسول مبارک وینا ده زموږ په ایمان. نو ابراهیم علیه السلام سونه کړی ده، بیبي سونه کړی ده، بچی سونه کړی ده، خو چې اخوا لږ مخکې لاړ او غر ته وخت او د خپل بچي نه سترګې بل طرف ته شوې، نو څه وایي؟ ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع اے زما ربا دا فریاد زیب یا اللہ دے یا جو تکلیف راشی چاہتا چغاو مونگا اللہ تا اسم یری بغاق در راغی بیا چغاو ربنا اے زمون ربا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع خدایا بچی میں پیو 10 لق بیابان کے پریخ ربنا لیقیم الصلاة خدایا کہ تایت کی ہے السنوی فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون دے ٹکی لرازم سوئی اللہ چی تایت کی یا خدای سوک والا را والا یوازی دی غریبانان دا بس سکی یوازی او خدایا روزی والا دا میوو پا شکل کے ورکا صدا پارا لعلهم یشکرون چی خدای استا شکر ادا کی شکر پا دغا جن شکر پا دغا دشت و بیابان شکر پا خوبت دوالو کی بشکر دا اللہ دا کوئے یو نوڑے کچا در کر یو نوڑے وی الحمدللہ یو گوٹو بدر تمیلو شوے وی الحمدللہ زما قسم پا خدا یو سری تا خبر کولا جیل کے پروتو جیل کے او ما تسوئی ویو بما نمیلاوی نو چې ډېر د کافرو جیل کې وی چې ډېر زیات به تنگ شو او د تندې له لاسه به م چغې کړې نو زمونږ په مخ کې به په کاسه کې متیازې وکړه چې دا اوس کاسه کې او چې خپه کولو به نو قرآن شریف پې راواغېش د پاسه به پې ټوپونه ول او متیازې به پې کولې زمونږ د خفګان دپاره نو د خدای د کم نعمت شکر ادا کړو جوس کې درته میلو دي شربت کې درته میلو دي پاکې اوبه درته میلو دي څه به کوې هارون الرشید تا چاوی وی کدا سے دے کہ گیر شو چے اس طرح نہ ملاوے دل او دا تند مرے او سوک دا توی چے دا نیم بادشاہی را کہ یو گلاس بدر کوم ور بکی اگر بالکل جو دا تند مرن پا بچے سکو بالکل نیم ور کوم وی خط دا یو گلاس بدل در کر نیم بچے خود لاڑا او بیا در توی اگر ادون خط پا مسانہ کے لان دے نواتے اس بل یو دا توی چے او تو چغے وی چے متیازی نوزی او دا تاسو کوئی چې دا نیمه بادشاہی راکړه چې دا متیازې د نو باسم ور به کې چې مرم او چغې وام په بادشاہ سره کومه وی پتاو لګېده چې دا ټوله بادشاہی ستا د یو ګیلاس اوبو قیمت لري نیمه په دننه کېدو او نیم په وتلو دا د خدای نعمتونه دي چې مونږ له الله څه چلو کو جرهم قبیله راوسته او د ابراهیم علیه السلام د بیبي او د بچی سره دیره شوه او دی پکې لوی شو چلوے شو نو ابراہیم علیہ السلام سمودہ پس براتر دے بچو خیال بے اغشتا نو چراغی او ابراہیم علیہ السلام وادم کڑے دے دروازے والا نو خدے والا آواز ورکا سوکے بابا جی سوکے دا غربت جن اور بد حال شورو دے ویچے خاون دراشی نو وطبوی چے بودا سپینگیری پدا سے شکر لاغلیو او تا تدا وصیت کری چے دا درشل دے بدلکا اسماعیل علیہ السلام کے دخکار نہ راغے نو پاسارو پویو وی خدے سوک ملمخو نو راغلے وی راغلے یو ملماو دادا شکل و دادا رنگی و دا سے بوڑا و دادا سے خبرے کولے او خدے دا خو میں بابا دے دا خو ابراہیم و زما پلار وصیت خود تنو کرے وی کڑے دے وی سیوے وی درشل دے بدلا کا تپوسے دے نسک کرے دا تپوسے کو جیسا خوراک تے نمونگوی چے بس خوراک تو نشتا ہوگی تگیو وی درشل تے ما ته دا وصیتو که چې تاب طلاق کما زپلار کر بلې وکړه چې بلې وکړه سموده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی دی بیا اتفاقا ښکار لتلی دروازې والا ښځې والا آواز ورکړ څوک یو میلمه راغلی ما خاوند یې څه شو ښکار لتلی ښه جونم څنګه دی الحمدلله ډېر مزېدار ډېر ښه شته څه خورئ غوښې د ښکار او بس زمزم غوندې قیمتي نعمت او د خدای عبادت کو او ډیر خپل خاون خدای را کړی دی او ډیر د خوشاله جون ډیر د عزت جون د خدای ډیر شکر گزار یو خاون چې دراشي وته وی چې داس یو بوډا سپینګی راغلی او درشل دی برقرار وساته چې خاون اسماعیل علیه السلام راغی خو مرستو پیغمبر کیږي په نخو نه خانو پیشو سو خنو راغلی یو بابا راغلی بوډا غوندې بابا جی سوی بابا جی دان تاسو کې جندم سره ما وې ډیر خشتا غوخې د ښکار او زمزم غوندې قیمتي اوبه او ډېر خشته ژوند تېرېږي وصیت خو یې درته نو کړی وسې وی درشل دې بلقرار وساته وی ښځې دا زما پلار و ابراهیم تا د خدای شکر ادا کا بل سپیرې نو ادا کړی نو ستا هغې متعلق قدر وکړه چې لړکه دا ناشکره
ستا متعلق اړه دی وکړه چې دا شکر ګزاره د وې ساته. ګوره د شکر برکت څه شو؟ د شکر برکت اوس ګوره دغه ښځه چې دا ابراهیم علیه السلام ورته وي درشل دې پرېږده او دغه شکر ګزاره ښځه دا وروستو د رسول الله مبارک نیا جوړېږي. په اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا. تلک امکم یا بنی ماء السما. څنګه چې بیبي هاجره ده د قرنګې دا ښځه ده. دا شکر به ادا کې ښه کې مو په بده کې